حالات ډیر خشته طریقې سره روان دي، کم اویرنس چې روان دی دا ستاسو مهنت او د ټولو ورونو دا مهنت چې دی دا کوم پښتنو چې دا د پښتونولۍ او د قامیت دا کومه مینه راوچته شوې ده که نه، نو وخت هغه رایادېږي چې کوم ټایم باچا خان د دې خلکو خلاف راوچت شوی و که نه، د انګریز خلاف او د دې وطن او د پښتون د خپلواکۍ د پښتون قوم د راوچتېدو دپاره چې کم خوب هغه او کم محنت هغه کړی نو هغه شی اوس د منظور پښتون په شکل کې راوچت شوی دی. خو چې د کومو تکلیفاتو نه هغه تیر شوی و نو زه هغه تکلیفات د منظور پښتون دپاره اینم. ډېر تکلیفونه ډېره سخته لار ده، خو امید د ربه دی چې انشاءالله منزل به دغه وي. لکه نه وخت هغه وخت دی، ډاینامیکس هم چینج شوي دي، حالات هم هغه شان پټ په پړځو کې نه دي چې پخوا